السلام علیکم لیدونکو، الله دې وکړي چې روغ به یاستئ. ملګرو، د نننۍ ورځې ویډیو زموږ د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو چې د یوډیمي سایټ نه فري کورسز وکړو. صحیح ده؟ هغه دوستان چې یوډیمي سره نه دي بلد، دا یو آنلاین پلیټفارم دی یوډیمي، چې په دې کې تاسو کولی شئ چې کورسونه وکړئ. اکثره ویډیو ټوټوریلز دي کې دوه قسم انټري تاسو پکې کولی شئ. یا خو به دا چې ټیچر به یا سټوډنټ یې. که ټیچر یې خو ظاهره خبره ده خپل کورس پرې جوړ کړئ منظم شکل باندې به اپلوډ کې یا فری لیست کې او یا هم پیډ بیا راځي خلک استفاده کوي، او یا سټوډنټ یې لرنینګ په کې. خو زموږ ویډیو چونکې د دې په اړه ده چې فری کورس څنګه وکړو، راځي ته خپل یو سکل دلته زده کې، یا ډیجیټل مارکیټینګ دی، یا پروګرامینګ دی، یا ګرافیک ډیزاینینګ دی، نور هم ډېر بخشونه کېدلی شي. مثال تاسو غواړئ ډیجیټل مارکیټینګ زده کړئ، نو دلته راشئ سرچ یې کړئ. ډیجیټل مارکیټینګ سپیل مې غلط ولیکم، څه خیر داخلي. تاسو کولی شئ خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ. دا ګوره ما جوړ کړی. دې کې هغه کورسونه دي چې اول هغه شو کوي چې کوم پیډ دي. دا ګوره $9 لیکل کړي، خو دې کې تاسو کوپان کوډ انټر کولی شئ. اکثره پې سیل لګېږي، دا تقریبا $15 داسې پورې تاسو اخیستلی شئ چې دومره روپۍ نه دي. دا ګوره دا 4.5 ریټینګ دی، 1,62,000 کسان پکې انرول شوي دي. ښه کورس دی. دلته لیکلي دي بیسټ سیلر، نه ښه دی. دا هم ښه دی 4.6، خو دا دي په پیسو دي. نو که تاسو فری اول شروع کې فری زده کول غواړئ، راشئ د پرایس ټیب ته راشئ. سوري کلیک وشو رانه، بیرته وروسته ځو. نټ مې لږ سلو دی. د پرایس ټیګ ته چې راشئ باندې کلیک وکړئ. دا ګوره فری پیډ هم دي فری هم دي. دا موږ فلټر کوو چې صرف موږ ته فری کورسز وکړي. وګورئ داسې خپله ځان ته پکې وګورئ. دا تقریبا 1 سټوډنټ دي، 4.5 ښه دی، خو سټوډنټان کم دي. دا ګوره د تقریبا 2000 کسانو نه پورته دی، 4.5 ریټینګ، مطلب ښه کورس دی. تاسو نور هم کولی شئ. دا ګوره دا 4.6 دی، 103 سټوډنټان ویلي دي انرول شوي دي. خو بیا مثلا تاسو چې کوم کورس خوښ کو، مثال دا کورس ته راځو، دې باندې کلیک وکړئ. ګوره انرول باندې چې کلیک وکړئ، انټر شئ او ځان پکې انرول کړئ او خپل سکل چې کوم په دې مشخص فیلډ کې مخې ته بوځئ. صحیح ده؟ نو د نن ورځې دپاره همدغه کافي دي. تر بیا د الله په امان. السلام علیکم.